ملک احمد خان یوسفزی په کال 1415 عیسوي کې د کابل په پښتنه خاوره د یو توریالي پښتون سردار ملک سلطان شاه په کور کې وزیږېد. په ډېر وړوکوالي کې یتیم شو نو پالنه خپل تره ملک سلیمان شاه ته وظیفه شو. ملک سلیمان شاه څوک چې د یوسفزي قام سردارو او د کابل د مغولو په دربار کې یو ځانګړی حیثیت لرلو. ملک سلیمان شاه د خپل یتیم وراره په جبین کې د بادشاهۍ آثار لیدل نو ځکه یې د احمد خان تربیت د یو ولی عهد پرنګ کولو. ماشوم احمد خان به د ځان سره دربار کې ساتلو او د بادشاهۍ داو پیچ به ورته ښودل. ملک سلیمان شاه دا خوب لیدو چې یو ورځ به د کابل په تخت احمد خان ځلیدونکی وي، خو ولې د بده مرغه په کال 1490 کې د کابل یوسفزي د داسې یوې دردناکې خونړۍ حادثې سره مخ شول چې د ملک سلیمان شاه خوبونه یې تالا ترغه کړل. د کابل مغول حکمران مرزا الغ بیگ د ملک سلیمان شاه او ملک احمد خان سره 200 یوسفزي سرداران د میلمستیا په بهانه پټګۍ گرفتار کړل او د ملک سلیمان شاه نه علاوه د ټولو یوسفزي سردارانو د قتل پروانه جاری کړه. ملک سلیمان شاه د خپل خوبونو دنیا په یو دم پورانېدو لیده خو همت بایللو او د دغه عظیم مقصد د پاره یو اخیری داو د خپل سر په قیمت ولګاو. مغول الغ بیگ نه د خپل سر په بدل د احمد خان ژوند غوښتو. د ډیرو بے پناه احسانونو په بدل کې د ملک سلیمان شاه دا خواست قبول کو او د ملک احمد په ځای د ملک سلیمان شاه سر د تن نه جدا او ملک احمد ته د خپل قبیله سره د کابل نه د بے دخلۍ سزا واوروله. په وینو لړلی ماشوم ملک احمد د خپل تره ملک سلیمان شاه او 200 یوسفزي ملکانانو بې سره لاشونو سره خپل قبیلې ته واپس راغی. مغولو د معاهدې خلاف د یوسفزو قبیله تالا کړه. په دې موقع د قبیلې سپینګیرو د ملک سلیمان شاه د وصیت مطابق ملک احمد خان ته د یوسفزي قوم د سردارۍ دستار په سر کړو. د ملک احمد خان په قیادت کې د یوسفزو لوټلې او تباهاله قبیله د کابل نه د خیبر په کنډو پیښور ته راغله. په پیښور دغه زمانه کې مغول باجګزار افغان د لزاق قبیله قابض و. د لزاکو ډېر په درناوي خپلو لوټلو یوسفزورونو ته هرکلی ووې او د میلمستیا نه پس یې ورته د دوابي اشنغر علاقه وسپارله. وروستو یې انبار او باجوړ هم یوسفزو ته وبخل. د یوسفزو ستړې او تباهاله قافلې په دوابه کې مستقل پړاو وکړو. ملک احمد خان په ننګرهار کې پاتې یوسفزو ته هم د راتلو هدایت وکړو. یوسفزي قومونه ټول راغلل او تر باجوړه میشته شول. چې کله یوسفزي دمه شول نو ملک احمد خان د خپل تورزن او نوموړي تره ملک سلیمان شاه شهید هغه لیدلی خوب ته د تعبیر ورکولو مضبوطه اراده وکړه چې د پښتون قام دپاره یو آزاد او خپلواک ریاست حاصل کړي چې پښتانه پکې په امن ازادۍ او خوشحالۍ ژوند تیر کړي شي. په هغه زمانه کې هشتنغر د سواتی حکمران سلطان اویس جاگیر و، څوک چې د مغول باجګزار و. ملک احمد خان د خپل عظیم مقصد حاصلولو د جدوجهد آغاز په کال 1510 عیسوي کې په هشتنغر د حملې نه وکړ. د سواتو او یوسفزو ترمنځ خونړۍ نښتې شروع شوې. سواتی د سردار میراهند په قیادت ډېر په مړانه په میدان کې وجنګېدل، خو ولې د ملک احمد خان د فولادي عزم په لار کې مستقل خنډ نه شوه او د دغه جنګونو خاتمه د سواتیانو په ماتې
میراهند شکست وخوړو او د اشنغر نه د ملکن په لوري په تیښته لاړ. ملک احمد خان د میراهند تعقب تر ملکن او شیرخانه وکړو. یوسفزو د ملکن نه تر اشنغر علاقه قبضه کړه. په دغه زمانه کې د کابل حکمران هم د مشکلاتو سره مخ و. یوسفزو ته مخ آزاد و. د اشنغر د فتح کولو سره د یوسفزو حوصلې نورې هم اوچت شو. ملک احمد خان خپل یوسفزي بازونه د ملکن په دنګو دنګو سوکو ور پرېښودل او په لږه موده کې د ملکن دنګې سوکې د تورزن ملک احمد د خپو لاندې پردے نڑے لما تل نشتا په هند سند په تخار په کابل نشتا بل پزابل نشتا لما اتل نشتا زیم زمره پردے نڑے لما تل نشتا په هند سند په تخار په کابل نشتا بل پزابل نشتا لما اتل نشتا او په خار بټخیله قبضه وکړه. سواته حکمران سلطان اویس ویری واخیست. خپل ټول طاقت یې د تانې په مرکز راجمع کو او د خپل بقا د اخیری جنگ تیارې شروع. غشی د منځ برېښنا په میر سمنو باندې په جوبلینم یرغالم په تختې دونو باندې. بلخوا تورزن ملک احمد او د هغه سربازانو د سوات په خاوره د قبضې کولو فولادي عزم لرل. په جوبلینم یرغالم په تختې دونو باندې په ماتې دونو باندې لما اتل نشتا. 1515 عیسوي کې د یوسفزو او سواتی حکمران ترمنځ خونړي جنگونه وشو. لما اتل نشتا. سوات سما او غرونه په وینو رنګ شو. خو د دغه جنگونو خاتمه هم د سواتو په ماتې پای ته ورسېد. سلطان اویس د تانې په مقام د خپل بقا اخیری جنگ وکړو ولې د ماتې سره مخ شو او په تیښته منګلور ته بریالی شو. زما د تورې تر شپو لاندې د هرات او جرم غرج و بامیان او تخار بولي نوم زما په ادوم. یوسفزو په کوز سوات خپل بیرغ خخ کو او په بر سوات یې بریدونه شروع کړل. غرج و بامیان او تخار بولي نوم زما په ادوم. زه پیژندیم پروم لما اتل نشتا. زه پیژندیم پروم لما اتل نشتا. سلطان اویس د مقابلې توان نه لرلو. د منګلور نه نیاګ درې ته په تیښته لاړو او کافرو سره پناه ګزین شو. په سوات یوسفزي قابض شول. ملک احمد خان په تاڼه کې د یوسفزو مرکز جوړ کړو او د پښتونخوا د تکمیل په اخیری مرحله یې ګوتې پورې. خپلو وګړو لارلو رو پرزونه کوم دوی په ډاډه نه خبامم ښې روزنه کوم. قسمت هم د غیرتمند ملک احمد خان ملګرتیا کوله. دوی په ډاډه نه خبامم ښې روزنه کوم. تلې بدنه کوم لما اتل نشتا. تلې بدنه کوم لما اتل نشتا. بل پزابل نشتا. په دغه زمانه کې د مردان په کلپاڼۍ کې د لزاکو زلمو د یوې یوسفزۍ پیغلې پړوني ته لاس واچو چې پرې ټولې یوسفزۍ قبیلې سره لمبه شوې. ملک احمد د دلزاکو نه دغه مجرمانو زلمو ته د سزا ورکولو مطالبه وکړه ولې دلزاک قسمت وهلي د یوسفزو د زور او ارادو نه بې خبره د خپل طاقت په نشه کې مست د صلح په ځای جنگ ته تیار شو. تورزن ملک احمد خان هم د دې موقع په لټون. ملک احمد خان د افغانستان ټولو پښتنو قومونو ته د مرستې درخواست د شیخ ملي په لاس واستو. په لویه پیمانه د یو تاریخي جنگ تیاری شو. د لزاکو هم خپلې لښکرې جمع کړې او د شهبازګړۍ په مقام جنگي اجتماع وکړه. د پیښور، چچ، هزارې، صوابۍ، مردان د لزاک د یوې جنډې لاندې راجمع شو. بلخوا یوسفزي د ملک احمد خان په قیادت کې د کاټلنګ په مقام خیمه‌زن شو. د یو تاریخي جنگ دپاره میدان جوړ شو. دا جنگ د دواړو قومونو دپاره د ژوند او مرګ خبره وه.
د لزاک چې په دې ځمکه د 1500 کالو راسې آبادو، نن د هغوی د مستقبل فیصله د دې جنگ په نتیجه وه. بلخوا د شهید ملک سلیمان شاه د ارمانونو او د ملک احمد خان د پښتونخوا د خوب تعبیر هم په دې جنگ کې دوام لرل. د یوسفزو د مدد دپاره د افغانستان نه په ګڼ شمېر افغان قامونه د شیخ ملي په قیادت کې کاټلنګ ته راورسېدل. هر طرف ته یره ترهه خوره وه، هر طرف نه امدادي لښکرې را روانې وې. په 14 اپریل کال 1500 عیسوي کې د نورخاته سره د لزاکو د جنگ نغاره وغږېده. د لزاکو زلمو تکړه ډله په شتاب شتاب د کاټلنګ په لور روان شو چې جوش او جذبه یې د لیدو قابله. بلخوا د یوسفزو لښکرې د ملک احمد خان په قیادت کې د مقابلې دپاره په حرکت کې راغی. د یوسفزو سورو چابک ټولګې د سلیم خان او گجو خان نومې زلمو په قیادت کې د دلزاکو هراول ډغرې له ور وړاندې شو. د ګدر په مقام دواړه طوفاني دستې یو بل ته مخامخ شوې، یو خونړۍ نښته وشوه. دغه معرکه کې د لزاک ځوانان د ماتې سره مخ شو او په تیښته د شهبازګړۍ په لور بیرته روان شو. یوسفزي توریالي ورپسې شو. د لزاکو لوی لښکر چې وسلوال د لزاک ځوانان په تیښته ولیدل، نو هغوی هم میدان پرېښود. د ملک احمد خان لښکر لکه د سیلاب د لزاکو په ښارونو او په کلو ورننوت. گجو خان او سلیم خان د دلزاکو سنگر ته ور ولګولو. د لزاک په تیښته په اباسین پورې وتل شروع شول. د جنگ فیصله د دلزاکو په ماتې تمامه شوه. ملک احمد خان اعلان وکړو چې د دلزاکو پښتنو عزت په هر افغان فرض دی. د دلزاکو نه څوک قیدي او غلام نشي کېدی. د دلزاکو تورسرو ماشومانو او بوډاګانو ته امن دی. بې تورې تش لاس دلزاک زلمی هم محفوظ دي. د دې فتحې په نتیجه کې تر اباسین پورې په ټولې میداني علاقې سیوا د پېښور نه یوسفزي قابض شو. د اباسین په غاړه د منار په مقام په یو لویه جرګه کې ملک احمد خان د پښتونخوا په نوم د یو خودمختاره او آزاد ریاست اعلان وکړ. او د ملک سلیمان خان هغه خوب ته عملی شکل ورکو د کوم مقصد د پاره چې ملک سلیمان شاه او 200 یوسفزي سردارانو خپل ځانونه قربان کړي. د هغه شهیدانو روحونه په سکون شو کوم چې مغول الغبیک په کابل کې په خپلو وینو لمبولي. ملک احمد خان د تانې په مقام د پښتونخوا ریاست قائم کو کوم چې د هشنغر، مردان، صوابۍ، باجوړ، دیر او سوات په علاقو اړه لرله. ملک احمد خان شیخ ملي بابا ته د پښتونخوا ټوله ځمکه په افغان قومونو په انصاف د تقسیمولو هدایت چې ټول افغانان پښتونخوا خپل وراثت وګڼي. تاریخ د ملک احمد خان بابا د زیرکتیا، سیاست او عظمت په واز کومي گواهی کوي. ملک احمد خان 10 کاله د پښتونخوا بادشاهو. په کال 1513 کې دا تورزن لوړ همته په قوم مین پښتون بادشاه په حق ورسېدو. ان لله و انا الیه راجعون.